السلام علیکم. دغه ویډیو د موبایل د جنترۍ یا تقویم په اړه ده. موږ د دغه تقویم یا جنترۍ په وسیلې سره کولی شو چې په خپل موبایل کې له هجري شمسي، هجري قمري او میلادي تاریخونو څخه برخمن او مستفید شو. بل خواله د دغه تقویم دا ده چې زموږ د زوکړې او پیدایش نیټه چې یوه سنه یا تقویم کې موږ ته معلومه وي، کولی شو بلې سنې یا تقویم ته یې په ډېر اسانۍ سره واړوو یا یې تبدیله کړو. دغه تقویم په نامه د ډیټ کانورټ سره دی چې تاسې زما د موبایل په شکل لیدلی شئ. راځو دغه برنامه خلاصوو او زه خپل د زوکړې نیټه له میلادي تاریخ څخه شمسي او قمري ته تبدیلوم. د پورتنۍ برخه تاسې ته ښکاري دغه برخه، یعنې که چیرې زموږ ستاسې د زوکړې تاریخ موږ تاسې ته په شمسي کې معلوم وي، نو دلته به شمسي انتخاب وو. که په میلادي کې راته معلوم وي، میلادي انتخاب وو. که چیرې په قمري کې زموږ ستاسې د زوکړې د پیدایش تاریخ موږ تاسې ته معلوم وي، نو دلته به بیا قمري انتخاب وو. نو ما ته د خپلې زوکړې د پیدایش تاریخ په میلادي کې معلوم ده چې 1990 کال دی، نو زه له دغه لیست څخه میلادي تاریخ انتخابوم. راځم دغه تبدیل تاریخ از میلادي. نو کله مو چې دا انتخاب کو دغه لیست راځم، زما د پیدایش تاریخ 1990 پنځمه میاشت چې مای ده، دا انتخابوم 5م تاریخ. نو د میلادي په حساب سره خو زما ته معلوماتو چې دغه 1990 کال 5م میاشت 5م تاریخ دی. د قمري په حساب سره خپله دلته ګوره تبدیله کړه، دغه ده 1498 کال 2 میاشتې ثور ده، 15م تاریخ یا 15مه نیټه ده. او د قمري په حساب سره هم لاندې ښکاره کوي چې 1410 کال 10مه میاشت 9م تاریخ دی. نو موږ تاسو کولی شو چې له شمسي موږ ته معلومې شمسي میلادي ته تبدیله کړو یا شمسي قمري ته تبدیله کړو، همدارنګه میلادي هم شمسي او قمري ته تبدیلولی شو. نو که چیرې مو یعنې دغه اپس په کار وي، نو د پلی سټور څخه د ډیټ کانورټ په نامه سره تاسې ځان ته راښکته کولی شئ. او که دغه ویډیو مې خوښه شوي نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.